موږ در سره یو داسې هېڅ نه خفه کېږئ هېڅ مشکل خپله مدرسه به دې وایي خپل مکتب دې وایي موږ در سره یو صحیح شوله هېڅ به نه خفه کېږئ ته به هم نه جوړې صحیح شوله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمن لیدونکو نن هغې دروازې ته ولاړ یو چې په کومه دروازه څه موده وړاندې د یوه ځوان جنازه ووته چې له ډېر غربت له وجې ځان وژنه وکړله دغه ماشومان ترې پاتې دي نور څوک نشته نور خال موږ سره په ویډیو کې وګورئ هره سخت نرمه دې زغملې وه تا په خوشحالۍ په ځان منلې وه هره سخت نرمه دې زغملې وه تا په خوشحالۍ په ځان منلې وه نه دې واپې کړې خپېمانې بابا نه دې واپې کړې خپېمانې بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا هغې بدبختې کوټې ته راځو په کومه کوټه کې چې زما ورور خپل ژوند له لاسه ورکړی دا هغه بدبخته کوټه ده چې یو ورور تر دې حده رسېدلی چې د خپلو بچیانو لوږه د خپلو بچیانو دغه حالات ونه زغمي او ځان وژنه وکړي بچیان د کوم ځای کې و چې دا ځان وژنه یې وکړه د کوم ځای کې دا ځینې کاټ کې و پلرګنۍ ته تللم دالګنۍ ته لګاله لوند ژوند سي ګرنېټ یې خو لوند ژوند سي کاټ لوند ګرنېټ یې خو کاټ خو پرې هو لمبوي کړي کا دا داس کې د ستر شړلو نیلی ما واسه کاټا کاټ خو سکوټا کې پرې پټې وخ کې زرا بلخت لا شهر په بلخت کې دوه زما دلته زما دغه ورور خبرې نشي کولی دغه دا ګونګ ده خو بیا هم هغه صحنه په ذهن کې ده نو چې وشول دلته شاید د ورور په خبره تاسو نه وي پوه شوي خو زه پوه شوم چې ورور وایي پلار مې ځان پسې لسیب بم د کټ لاندې کېښود او دا یې کټ باندې فاسه و چې انفجار وشو او زما خوږ پلارجان خپل ژوند د لاسه ورکړل دا د کور سرپرست دی چې موږ ته په زړه کې څه تېرېږي څه به کېږي دا حالات راتلونکي څه به کېږي زه کور سرپرست یم کور غم هیواد چې مو په لاس کې دي واسې څه به کېږي خو ابر نرسي تعالی دې رحم وکړي وروره موږ در سره یو دوی موږ مسلمان وروڼه او خویندې شته هغه ضرور کومک کوي تاسو لاسنیوی به کوي انشاءالله ته چې کې مکتب چې یم مکتب یم مدرسه یم کتابونه یم قرآن شریف یم مخکې مې یالو خو اوس خیال دی اوس روغ نشم یاله ویلې کور غر په غوړه دی غدي کور غدي یا مې خو ډېر نه مخکې مې ډېر یالو څه خدای مهربان دی وبشي موږ د سره یو ته د کور ته تشویش مه کوه ته د خپل درس وایې صحیح ده لورې ته چېرته وي چې دا پېښه کېدله ته کوم ځای کې وې زه دلته وم کوټه کې مو سبا کېده اوی کوټه کې سبا کېدو څه وشول لورې دا ځای کې دا وی زه تاسو سبق نه کېده زه څومره هو زه څومره د تل لپاره بیا لوړو خو بیا پیدا نه شو د تل لپاره لوړو بیا جګ نه شو خیر خدای مهربان دی خوري قدرمن لیدونکو تاسې موږ سره د راتلونکي صحنه هم وګورئ هغه موږ سره وګورئ موږ سره پاتې شئ نه غواړم چې درد کو خو مجبوري وي له مجبورۍ نه موږ هم راشو تاسو هم درد کو الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي وطن مو بد حالت کې ده مونږ د دې لوګې کړله ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا هره سخت نرمه دې زغملې وه تا په خوشحالۍ په ځان منلې وه هره سخت نرمه دې زغملې وه تا په خوشحالۍ په ځان منلې وه نه دې واپې کړې خپېمانې بابا نه دې
پی کړي خپېمانې بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا بابا و بابا یا بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا. قدرمن لیدونکو دا د هغه ځوان ارامګاه ده چې د دغو بچیانو هغه وچې شونډې د دوی هغه اوښکې ونه زغملې ځان یې په دغه ځای باندې پیرزو کړلو. دا هغه ځوان دی چې له ډېرو اقتصادي مشکلاتو له وجې ځان تر دغه ځایه راورسولو. دی خو لاړو د نړۍ پرېښودله دغه یتیمان یې موږ ته پرېښودل. دا په موږ باندې حق لري چې دوی روزنه او پالنه باید موږ اوس وکړو. د موږ تاسې ټولو آخري منزل همدغه ځای دی. که هر څومره په یو ښایسته ملک کې واوسو، که هر څومره پیسې ولرو، که هر څومره امکانات ولرو، که د دنیا په هر ګوټ کې وګرځو، بالاخره د موږ دغه ځای دی. الله پاک دې موږ تاسو ټولو دغه ځای ښایسته کړي. الله پاک دې موږ تاسو ټول داسې یو عمل سره دغه ځای ته وربولئ چې هغه ابدي ژوند مو ښایسته وي. د موږ ته لپاره ښه زمینه مساعده ده چې په دې وخت کې د خپلو هېوادوالو لاسنیوی وکړو، د دوی سره کومک وکړو. مخکې له دې نه چې موږ خالي لاس لاړ شو دلته باید په ډک لاس باندې لاړ شو. قدرمنو لیدونکو تاسو که د دغه ماشومانو دغه ټوخی ګورئ، دوی ټوخیږي. د دوی هغه د سر سوری خو اوس نشته، تر دغه ځای رسېدلی. خبر چې کور کې به نور څومره ستونزې او مشکلات وي هغه نه خو موږ ته چې لا خبر هم نه یو. خو کله چې هغه د کور سرپرست نه وي یا هغه خوږ پلرجان نه وي نو حتما به زما دغه کوچني ماشومان د ستونزې سره مخامخ وي. حتما به دوی ناروغه وي او خپله ناروغي به یې کړی وي، خو څوک به یې نه وي چې دوی درملنه وکړي. معلومه خبره ده چې دغه ځوان د غربت د وجې تر دغه ځایه ځان رسولی. نو موږ ته معلومیږي چې دغه کور کې بلا ستونزې دي، بلا مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، ځکه چې یو ځوان تر تورو خاورو ځان رسوي. نو حتما دلته ستونزې دي، دغه کور کې مشکلات دي. الله پاک دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. بچیم اوس به څه کېږي؟ اوس به ژوند څنګه مخته ځي؟ خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا موږ ته دې لږې کړل ځواني بابا موږ ته دې لږې کړل ځواني بابا خاورې دې کړه خپله اوس به ژوند څنګه مخته ځي؟ ته مه خفه کېږه، مه خفه کېږه، موږ درسره یو. دا هغه ځوان ده چې د کور سرپرستي هغه دروند بار د ده غاړې ته ولوېدلو. همداسې مې د بل ورور خیر دی موږ درسره یو، ته مه خفه کېږه. دا د موږ ټول همدغه ځای ده، همدغه ځای ته به ورځو. دا د موږ آخري منزل دغه دی، ټول به دلته ورځو. خدای پاک مو د نیکو عملو سره ویرولي. الله پاک دې دا وبخي. موږ درسره یو، داسې بیس نه خفه کېږئ، هېڅ مشکل. خپله مدرسه به دې وایي، خپل مکتب دې وایي، موږ درسره یو. صحیح شوله؟ هېڅ به نه خفه کېږئ، ته به هم نه ژوړې. صحیح شوله؟ موږ درسره یو، خو موږ درسره یو، هېڅ مه خفه کېږه. بابا یا بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا ما ته چې رایاد ستا تکلیفونه شي هغه سخت ساعت مصیبتونه شي ما ته چې رایاد ستا تکلیفونه شي هغه سخت ساعت مصیبتونه شي رامې شي په اعصابو پریشان خیلی بچی موږ سره یو، ته مه خفه کېږه، موږ سره یو، خو موږ سره یو. زما یو ورور چې نه اوري او نه غږېدی شي هغه هم
د خپل پلار دغه صحنه نشي زغملی، هغه هم صحنه یې په ذهن کې ده چې پلار مې داسې شو داسې شو. قدرمن لیدونکي د دوی لاسنیوی په موږ تاسې باندې فرض دی. دغه یتیمان دي، دوی د لاسنیوی باید وکړو. پلار یې په دغه نړۍ کې نشته. شاید یو ورځ ما او تا هم په دغه نړۍ کې نه وو، زما او تا نه هم دغسې بچیان پاتې وي. فرض که هغه وخت به ستا فامیل کې څه حالات وي. راځئ دغه فامیل هم خپل فامیل وګڼو. راځئ چې د دوی لاسنیوی وکړو، دوی سره کومک وکړو تر څو دوی ژوند عادي تیر شي. دوی هغه د پلار تشخ به ټول عمر احساسوي، خو چې هغه اقتصادي مشکلات کې نور نه وي. نور درد نه در کوو، وبخئ چې موږ هر وخت تاسو ته درد کړی، خو په وطن کې مو دردونه دي، ستونزې دي، مشکلات دي. دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ چې ډېره دردمنه ده، تر بیا ښې چارې او ښه وخت. کاش چې وي ژوند ته په دنیا کې نن کړې نظاره دې وې فضا کې نن لیدې د بچو دې وي خاني بابا لیدې د بچو دې وي خاني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا مونږ ته دې لوګې کړله ځواني بابا مونږ ته دې لوګې کړله ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا